د ولسمشر داود خان د ژوند وروستي 24 ساعتونه د افغانستان په تاریخ کې د کړکېچ شیبې لږ نه دي، خو د اویایمو کلونو د پای بحران یې د اوسمهالي تاریخ تر ټولو زړه بوښنونکې بیلګه بلل کېږي. په تیرو کلونو کې هغه عوامل په پراخ ډول څېړل شوي چې د افغانستان لومړنی جمهوریت تر لنډ ژوندانه وروسته ونړاوه. د مشرانو غفلت، د کیڼلاسو ګوندونو بې کنټروله ازادي، د دفاع وزارت په مشرتابه کې مرګونې کمزوري او د کاري استخباراتو نشتوالی د دغه لړ څو بیلګې جوړوي. خو په دې ټول بهیر کې د ولسمشر محمد داود خان ځای چرته دی؟ هغه مهال چې مرګ یې په څو قدمۍ کې وو، څه احساس یې درلود؟ آیا د ځان او خپل نظام د ژغورنې ټولې لارې پرې تړل شوي وي او آیا خپل ټول امکانات یې وکارول؟ د دې موخې لپاره بي بي سي د هغه د کورنۍ له پاته غړو، نږدې ملګرو، د کابینې له غړو، د جمهوري ګارډ له افسرانو، د کور له کارکوونکو او دغه راز له یو شمېر کودتایي افسرانو او مشرانو سره مرکې کړي او دا انځور یې چمتو کړی دی. دا لیکنه د کرونولوژیکي یاداشتونو بڼه لري چې د 1950 کال د ثور له 9 نه د 8 تر سهار پورې د شاوخوا 24 ساعتونو د پیښو یو لنډیز جوړوي. هغو کسانو ته چې بي بي سي ورسره خبرې کړي بې له شکه ګرانه وه چې دومره کلونه وروسته هره شیبه په دقیق ډول راپه زړه کړي، خو بیا هم هڅه سوې چې کښل سوی انځور له اصلي حالت سره تر ډیره نږدې وي. د ثور 9 د سهار 9 بجې ولسمشر د کور په دویم پوړ کې له خپلې کوټې لاندې راغی او سالون ته ننوتی. د یو چا راتګ ته سترګې په لاره دی. 3 ساعته کېږي چې له خوب څخه جګ سوی دی. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې اماني لیسې ته مخامخ د ولسمشر د کور په دروازه کې یو حکومتي موټر په بیړه راتاو سو او ودرېدی. یو 40 کلن سړی ترې راکښته سو او دروازې ته ورغی. د سهار 9 بجې او 15 دقیقې ساتونکو میلمه وپیژندی او تر لږ ځنډ وروسته یې دننه ورپرېښود. دا د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر دی. ولسمشر او وزیر دواړه یو میز ته کښېنستل. وزیر غږیږي او ولسمشر غوږ نیولی دی. اصلي خبره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو نیول دی چې تېره اونۍ په کابل کې د حکومت خلاف ستره مظاهره کړې وه. غونډه اوږده نه ده. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې وزیر د لنډ رپورټ تر اورولو وروسته په بیړه ووت او د خپل موټر پر لور ولاړی. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې ولسمشر د چای غوښتنه وکړه. څه وچه ډوډۍ او لږ کوچ او مربا وروړل سول. سباناری یې وکړ او کار ته د تلو چمتووالی کوي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې ولسمشر نن آبي دریشي اغوستې او همیشنۍ بکسې په لاس کې دی. د ارګ لور ته د کور له کوچنۍ دروازې ووتی او د ګارډ کومندان او یاوري هرکلی وکړ. خبرې یې ونه کړې او موټر ته وخوت. هوا نن ډیره سړه ده او ولسمشر د وروستیو ورځو پر خلاف د کار ځای ته په پښو نه ولاړ. ښایي بیړه یې درلوده او غوښتل یې تر ګلخانې ماڼۍ شاوخوا 1 کیلومتر لاره ژر ووهل سي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې ولسمشر د ماڼۍ په لومړي پوړ کې د کابینې د غونډې تالار ته ورغی او پر خپلې څوکۍ کښېنستی. وزیران لا مخکې د میز تر شا ټول سوي دي، خو 2 وزیران نه دي راغلي. د فوید عامې وزیر غوث الدین فایق پکتیا ته تللی او د دفاع وزیر ډګر جنرال غلام حیدر رسولي په پوځي قطعاتو کې د شادوی په سنبالولو بوخت دي. میله د خلکي او پرچمي مشرانو د نیولو په ویاړ جوړه سوې ده. د کابینې غونډې معمولا پر هر سې شنبې جوړیږي، خو وړمه ورځ ټول مسایل ونه څېړل سول او د پنجشنبې ورځې ته چې نن ده وځنډول سول. اصلي موضوع د کار او کارګر قانون دی چې خبرې پرې کیږي. لومړی د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ته وار ورکړل سو چې د حکومتي ضد مظاهرو په تړاو د نیول سوو کسانو یعنی خلکي او پرچمي مشرانو د نیونې او په ښار کې د امنیتي حالت په اړه معلومات ورکړي. هغه وویل چې ډیر تورن کسان نیول سوي او د کابل ولایت په یوه خونه کې ساتل کیږي.
د سهار 10 بجې د کار او کارګر پر نوي قانون باس پیل سو. خبرې پر دې دي چې کارګر په کومو شرایطو کې د اعتصاب حق لري. د سهار 10 بجې او 10 دقیقې د دود خلاف د جمهوریت ګارد قومندان جګړن صاحب جان په بیړه غونډې ته ورغی او د ولسمشر په غوږ کې یو څه وویل. جګړن بیرته ووتی غونډه ادامه لري. وروسته څرګنده سوه چې ولسمشر ته له څرخي پلنه د څو ټانګونو د راوتلو خبر ورکول سوی. ولسمشر لارښوونه کړې وه چې معلومات دې وسي چې دا ټانګونه چا راغوښتي دي ځکه چې ده پخپله دغسې امر نه دی کړی. د سهار 10 بجې او 45 دقیقې بیا هم د معمول خلاف د ګارد دوه نور افسران په بیړه د ولسمشر خواته ورغلل او یو څه یې ورته وویل. وروسته ښکاره سوه چې افسرانو ولسمشر ته خبر ورکړی و چې ټانګونه بې له دې چې لارښوونو ته ځواب ووایي په بیړه د ښار پر لور را روان دي. ولسمشر له ځایه پورته سو او د ماڼۍ په 2یم پوړ کې خپل دفتر ته ولاړی. د کابینې غونډه د ولسمشر په انتظار وڅنډېده. د سهار 11 بجې او 45 دقیقې دوه ټانګونه د رادیو افغانستان مخې ته رسیدلي او عسکرو یې د خپرونو ولکه تر ګوتو کړې ده. لږ وروسته د خلک او پرچم نیول سوي مشران په زغرګاډو کې رادیو ته راغلل او دننه ودانۍ ته ننوتل. د غرمې 12 بجې وزیرانو ارګ ته نږدې د چاودنې یو دروند غږ واورېدی. پر غونډه چې مشري اوس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د وزیرانو شورا منشي وحید عبدالله کوله اندېښنې سوري غوړولې دي. وحید عبدالله وزیران له حالاتو خبر کړل چې له څرخي پلنه څو ټانګونه په خپل سر راوتلي او ښار ته را رسېدلي دي. د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې د رادیو رئیس ارګ ته ټلیفون وکړ او د لارښوونې غوښتنه یې وکړه چې څه وکړي. ارګ ورته وویل چې په یکه توت کې د رادیو پر خپرونکو دستګاو برېښنا پرې کړي. د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې ولسمشر غونډې ته راستون نسو. د وزیرانو غونډه په خپل سر وڅنډېده. د کابینې غړي په دهلیزونو او خونو کې ډلې ډلې سول او پر دې چې څه روان دي ورو ورو خپل منځي خبرې پیل سوې. د ماپښین 1 بجه وزیرانو ته د ډوډۍ د راوړلو وخت دی خو هیڅوک د ډوډۍ په فکر کې نه دي او خواړه هم نسته. حالات شیبه په شیبه کړکېچن کیږي. د څښاک لپاره هم څه نسته. د ارګ په خوا کې سختې ډزې روانې دي. د ګارد افسران او سرتیري پر برید کوونکو متقابل ګزارونه کوي. د برید کوونکو څو ټانګونه وسوځېدل او ځینې کسان یې ژوندي ونیول سول او دننه ارګ ته یوړل سول. د ماپښین 1 بجه او 10 دقیقې د برید کوونکو یو مشر او د څرخي پله د څلرمې زغروالي لیوا کنډک مشر اسلم وطنجار په بیړه خپل ټانګ له ارګ نه د رادیو پر لور حرکت ورکړ تر څو خپلو مشرانو ته د حالاتو د ویجاړۍ خبر ورکړي. هغه وایي ګارد زموږ څو ټانګونه وویشتل، ملګري مو ووژل سول او کالوتکې هم د داود خان په پلوي راوالوزي نو بیا ورته درېدل ناشونی دی. د ماپښین 1 بجه او 10 دقیقې داود خان غوښتنه کوي چې د هغه د کورنۍ ټول غړي د زامنو، لونو، لمسیانو او د ورور محمد نعیم د کورنۍ د غړو په ګډون ګلخانې ته راوستل سي. د ماپښین 2 بجې ولسمشر هڅه کوي چې د کابل له نورو قطعاتو مرسته وغواړي. د دفتر ټلیفونونه هم پرله پسې زنګونه وهي. ولسمشر په خپل هغوی ته ځواب وایي او لارښوونه ورکوي. په پښتونستان واټ کې د مخابراتو مرکز له ارګ سره غږیږي او په شاوخوا کې د سختو ډزو خبر ورکوي. خبرې لا روانې دي چې برید کوونکي د مخابراتو د مرکز دروازه الوزوي او دننه ورځي. له ارګ سره د مخابراتو مرکز رابطه پرې کیږي. د ماپښین 3 بجې او 10 دقیقې شل زغرګاډي په یو کتار د رادیو پر خوا ورځي. په رادیو کې ځای پر ځای څو کودتایي افسرانو ته پته لګیږي چې دا د داود خان پلویان دي. له دې امله چې له دومره ډیر ځواک سره مقابله ګرانه ده، کودتایي افسران هغوی ته وایي چې موږ هم د داود خان پلویان یو، نور مخته مه راځئ، وسایط مو هم هلته ودروئ او تاسې راکښته سئ. تر دې وروسته هغوی نیسي او په دې ډول کودتا ته لومړنی لوی خطر لیرې کیږي. د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې رادیو افغانستان د برید کوونکو افسرانو لومړنۍ اعلامیه خپروي چې پکې د داود خان د رژیم د ړنګېدو خبر ورکول سوی او له ټولو پوځي قطعاتو نه غوښتنه سوې چې له ځایه ونه خوځېږي.
د مازدیګر 5 بجې او 15 دقیقې ولسمشر د ګلخانې له دویم پوړ نه لاندې راکوز سو چې خپل وزیران وګوري. وزیران پرې راټول سول. ولسمشر هغوی ته ګوري او نری مسکا یې پر شونډو ده. وزیران غلي دي. ولسمشر وای هیڅ تصور یې نه کاوه چې داسې یو حالت به راځي. اوس چې څه وسول نو پړه پر خپله غاړه اخلي. د مازدیګر 5 بجې او 50 دقیقې داود خان هماغسې له خپلو وزیرانو سره په خبرو بوخت دی. د پخلنځي یو کارکوونکی له یوه لوښي سره چې په ډوډۍ کې نغښتې څو ټوټې پنیر ورسره دي د داود خان لور ته ورځي. ولسمشر یوه ټوټه واخیسته او له وزیرانو یې وغوښتل چې دوی یې هم واخلي. د مازدیګر 6 بجې مرستیال ولسمشر سید عبدالله یوه کوچنۍ راډیو په لاس کې نیولې ده. ویاند د کودتا اعلامیه خپروي. لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان ټول ورته غوږ شول. ولسمشر دواړه هغه افسران چې د اعلامیې متنونه په پښتو او دري لوستل وپېژندل. یو جګړن اسلام وطنجار او بل د هوایي قواو درستیزوال ډګروال عبدالقادر و. د ماخوستن 8 بجې او 45 دقیقې لاسي راډیو بیا هم روښانه ده او د بي بي سي راډیو پر څپو ولاړه ده. لومړی خبر یې دا دی چې په افغانستان کې پوځي کودتا سوې، خو د ولسمشر محمد داود او د حکومت برخلیک لا روښانه نه دی. یو وزیر چې له نورو لږ لیرې دی او د راډیو غږ سم نه اوري له ولسمشر نه پوښتنه کوي چې بي بي سي څه وویل. هغه وایي هیڅ کومه نوې خبره یې نه درلوده. د ماخوستن 9 بجې له ارګ نه راډیو ته زنګ وهل کېږي چې د حالاتو جاج واخلي. له هغې خوا نه یو ناشنا کس وایي چې حالات سم دي او تاسې اندېښنه مه کوئ. خو ارګ ته پته لګېږي چې نور نو له پخوانیو مامورینو څخه په راډیو کې څوک نه دی پاته. د ماخوستن 9 بجې او 10 دقیقې د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ولسمشر او وزیران ته د حالاتو لنډ رپورټ ورکوي. وایي چې د قرغې فرقه هم له لاسه وتلې. په ریشخورو کې 9مه فرقه هم بحراني ده او د حکومت پلوي مشران د کودتا کوونکو پلویانو وژلي دي. پښتنستان واټ د دفاع وزارت په شاوخوا د ارګ ختیځو او شمالي برخو ته برید کوونکي رسېدلي او سختې ډزې کوي. د ماخوستن 9 بجې او 40 دقیقې وحید عبدالله ولسمشر ته وړاندیز کوي چې پلازمینه په موقت ډول کندهار ته ولېږدوي او په خپله ژر د بهرنیو چارو وزارت له لارې د هغه ښار پر لور حرکت وکړي. داود خان او مشر زوی عمر مخالفت کوي په داسې حال کې چې ورور یې سردار محمد نعیم وایي چې دا کار باید لا دمخه سوی وای. پر همدې مهال یو موټر د ګلخانې دروازې ته را رسیږي چې ولسمشر د کندهار پر لوري بوزي. ولسمشر راوځي او چې څنګه غواړي موټر ته پورته سي د ګلخانې له مخامخ جومات نه پرې یو ډز کېږي، بیا بل ډز کېږي. داود خان په بیړه بیرته ګلخانې ته ننوځي او په دې ډول له ارګ نه د وتلو فکر په بشپړه ډول له سر نه باسي. د ماخوستن 10 بجې او 10 دقیقې په ارګ کې دننه حالات په چټکۍ خرابېږي. د کودتا مشران په جمهوریت ګارډ کې له خپلو پلویانو نه چې شمېر یې له 10 تر 10 رسیږي غوښتنه کوي چې پر ارګ فشار ډیر کړي. د ګلخانې له مخامخ جومات نه پر ماڼۍ پرله پسې ډزې وسوې. د دهلیز قندیل ولګېدي او تپه تیاره سوه. د ګلخانې د لوی دروازې پیردار ولګېدي او مړ سو. ډزو 15 دقیقې دوام وکړ او بیا ودرېدې. د ماخوستن 10 بجې او 15 دقیقې په ګلخانه کې خورا ډیر کسان ټپیان سوي او چغې وهي. تیاره د څوک نه معلومیږي چې رونا ته راوڅ کول سول. نو ولسمشر ولیدل چې مشر زوی عمر شهید سوی دی. هاخوا بل زوی خالد په خورا سخت ټپي حالت کې په وینو کې پروت دی. لور یې زرلښته هم لګېدلی خو حالت یې ظاهرا تر خالد ښه دی. ورور یې نعیم خان هم په پښه لګېدلی او د کورنیو چارو د وزیر عبدالقدیر له لاس نه وینې بهیږي. عبدالقدیر په ټپي حالت کې هڅه کوي له کړکۍ نه د جومات ترڅنګ پټ سوي برید کوونکي پر خپلې کوچنۍ ماشینګڼې وولي. د ولسمشر بل زوی خالد هم ساه ورکړه او شهید سو او لور یې زرلښته هم شهیده سوه. له بهر نه لا ډزې روانې دي. ولسمشر پر چوکۍ ناست دی، د بچانو مړو ته ګوري خو ژاړي نه. په سر کې یو څه ورګرځي، هیڅوک نه پوهیږي. سترګې پر یوه ټکي شخې کړي دي او غلي دي. وزیران هم زړه نه کوي چې خبرې ورسره وکړي. په ګلخانه کې د کوچنیانو بغارو دهلیزونه پر سر اخیستي دي.
د شپې 11 بجې د خلق دیموکراتیک ګوند مشر نور محمد ترکی هم د رادیو په یوه خونه کې پر کوچ غځېدلی او سوچ وهي. یو جګپوړی ملګری څنګ ته په چغو چغو ژاړي. ترکی ترې پوښتنه کوي چې ولې وارخطا یې؟ هغه وایي چې نه، له خوښۍ نه ژاړي. د دوی خبرې لا نه دي بشپړه سوي چې یو افسر په بیړه ورننوځي او وایي چې د څرخي پله له 15 لیوانه څو ټانګونه د ښار پر خوا خوځېږي او ویره دا ده چې د داود خان پلویان به وي. ترکی او مرستیال یې ببرک کارمل په بیړه پورته سول او د څو افسرانو په بدرګه له راډیو نه ووتل چې له احتمالي برید نه ځانونه خوندي کړي. د ګوند یو بل جګپوړي غړي حافظ الله امین له اسلام وطنجار سره په راډیو کې پاتې کیږي او نور مشران یې په خواجه رواش کې پوځي هوایي ډګر ته ځي چې بشپړه د هغوی د پلویانو په ولکه کې دی. د شپې 11 بجې او 15 دقیقې له بګرام نه بم غورځونکي الوتکې پاڅېدې چې ښار ته را روان ټانکونه له هوا نه بمبار کړي. خو په مخابره کې سره پوهیږي چې دغه ټانکونه هم د کودتا ملګري دي، نو ځکه له ویشتلو نه ډډه کیږي. د شپې 12 بجې د مرکز په ټولو پوځي چونیو کې ولکه د کودتا پلویانو ترلاسه کړي او په ولایتونو کې هم د ننګرهار د فرقې د خوځېدو هڅه شنډه سوې ده. د خلق دیموکراتیک ګوند مشران اوس ډاډه سوي چې پر حکومتي ځواکونو یې بری موندلی دي. یوازې جمهوري ګارډ مقاومت کوي، خو د ګارډ له 1600 افسرانو او سرتیرو نه هم ډیر لګېدلي او له پاته کسانو سره مهمات پر خلاصېدو دي. د سور اتمه د شپې 1 بجه او 20 دقیقې وزیران یا د ګلخانې په دالیز کې ګرځي او یا د خونې په کومګوټ کې څنګ وهلی دي. ولسمشر له خپلو پاتو بچانو سره د لاندني پوړ په خونه کې ناست دی او وزیران نه ورځي. د جمهوري ګارډ پاته کتاتو په خپل نوښت د رادیو افغانستان ودانۍ چې د ارګ له شمال ختیځو څنډو شاوخوا 1 کیلومتر واټن لري په درنو ماشینګونو وویشته او شیشې ورماتې کړي. حافظ الله امین په هوایي ډګر کې ډګروال عبدالقادر ته وویل چې له بګرام نه الوتکو ته د ارګ د ویشتلو امر ورکړي. ارګ تر هوایي برید لاندې راغی. د دلکوشا ماڼۍ برج ولګېده. نیم ویجاړ سو. په دغو بمباریو سره د ولسمشر د پلویانو دا هیله هم ورژېده چې شاید له بګرام، کندهار او یا د شینډنډ هوایي ډګر نه یې د مرستې لپاره الوتکې راپورته سي. ټولو ته جوته سوې وه چې ځمکني او هوایي ځواکونه بشپړه کودتا کوونکو ته اوښتي دي. تر هوایي بمباریو وروسته په ارګ کې بشپړه چوپتیا خپره سوه. د سور اتمه د سهار 4 بجې د خلق دیموکراتیک ګوند پټ سوي مشران بیرته د رادیو افغانستان ودانۍ ته راغلل. د هغوی له رارسېدو سره سم د ګارد پاته سرتیرو یو ځل بیا پر رادیو د ماشینګونو برید وکړ او هلته ناست کسان یې وویرول. د دې ډزو په ځواب کې بیا الوتکې راغلي او ارګ یې وویشت. دا ځل د ګلخانې ماڼۍ یو ګوټ ولګېد او اور یې واخیست. اوس نو یوازې د سوځېدو غږ و او ډزې بشپړه درېدلې دي. پر ارګ یوه مرګونې چپتیا خپره وه. ولسمشر پاتو عسکرو ته وویل چې د خپله پریکړه کړې، تاسې ورسئ او سپینې جنډې پورته کړئ. د سور اتمه د سهار 6 بجې د ګارد پاته افسران او سرتیري برید کوونکو ته تسلیم سول. دوی په داسې حال کې چې لاسونه یې پورته نیولي وه د پښتنستان څلورلارې ته ورسول. ولسمشر داود خان په راډیو کې کودتایي افسران ته خبر واستاوه چې اسلام وطنجار او عبدالقادر د خبرو لپاره ورولېږي. خو نور محمد ترکی دا وړاندیز رد کړ او د بلاحصار له 444 کومندو قطعې نه وغوښتل چې ارګ ته ورسي او داود خان ونیسي. د سور اتمه د سهار 6 بجې او 15 دقیقې د کومندو قطعې یو بلوک افسران ګلخانې ته راورسېدل. یوه تن یې په دروازه کې پرله پسې یو جاغور تش کړ. بیا دننه ورغلل. وزیران په دهلیزونو کې وه. یوه افسر امر وکړ څوک چې وسله نه لري دې خواته دې راسي. بې وسلې وزیران د دوی خواته ورغلل او یو له ګلخانې نه وایستل سول او څنګ ته د ټلیفون په خونه کې بندیان سول. د مالیې وزیر او د ولسمشر مرستیال سید عبدالله او د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر چې وسلې درلودلې له ولسمشر محمد داود خان سره پاته سول. د سور اتمه د سهار 6 بجې
او 10 دقیقې د کمانډو بلوک په ولسمشر پسې ورغی د تسلیمي غوښتنه ترې کیږي انتظار وشت سو او د ګلخانې د دالیزونو چوپتیا درندو پرله پسې ډزو چې له یوې خونې نه واورېدل سوې ماته کړه د افغانستان لومړی ولسمشر او د هیواد صادق او خدمتګار بچی سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له غړو د کابینې له یو شمېر وزیرانو او د ګارد له سرتیرو او افسرانو سره چې په میړانه له خپل مشر او ارګ څخه دفاع وکړه په شهادت ورسوي او په دې ډول د 24 کړکېچونو ساعتونو په پای کې د افغانستان د تاریخ یو باب واوښت پر نوې پاڼه د شهید سردار محمد داود خان د وینو سور داغ پورې سوی وو. One